وم قسم پا علم کی دا زیادوالی دا پار دعا او دا دعا اللہ پیغمبر تا خولی دا و سوچ کوئی دعا چا خولی دا اللہ او چا تا خولی دا پیغمبر تا دا بسوم قیمتی دعا ربی زدنی علما سورة طاحہ کی دا دعا ربی زدنی علما اے زما ربا زما پوها زیادتا یا زیادتا کی مال رپوها زما دا علم زیاد کی او دا دلیل لے پا دی بانی چی دا علم دیر لوی فضیلت لري ځکه چې مفسرینو دی آیت لاندې لیکلی دی وی الله پیغمبر ته د بل یو شیز باره کې نه دی ویلي چې ته دا وایې چې یا الله مال زیات راک سوای د علم یعنی دی ورته نه دی ښولی چې ته دا وایې چې مال یا الله دنیا راکه ډېره مال رزق ډېر راکه مال بچي ډېر راکه مال دا شی ډېر راکه مال دغه راکه نه الله ورته دا دعا ښولی ده چې ته دا غواړه چې یا الله مال علم ډېر راکه او په علم سره قومونه امتونه مخکې سي دینی علم دا ټول نه اوچت اور پسې دنیوي علم دا هم یو اوچته مرتبه ده علم زیاتول مقصد دی که هغه دنیوي دی او که هغه دینی دی او اصل بنیادي علم کم یو دی هغه دینی دی ورپسې بیا د دنیا علم من ګورې دا نه وایو چاته چې ته دنیا علم مه کوه مو خو دا وایو ویې که انګلیش یې زده که انټرنیټ یې زده که کمپیوټر یې زده که انجینیر شه ساینسدان شه ډاکټر شه یعنی چې کم علم دنیوي دی وی که چې دا قوم مخکې لاړ شي دا مسلمانان مخکې لاړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي نو بعض صحابه کرامو ته ویلو وی تاسو به د پلاني قوم ژبه زده کوئ تاسو به د پلاني قوم زده کوئ شریعت موږ دې نه نیو منع کړي چې تاسو دنیوي علوم مه کوئ نه دنیوي علم وکړه خو چې دومره علم د سره د دین ومي چې د خپل رب او پیغمبر پیژنې دین پیژنې او بله دا چې دنیوي علم کې داسې څه راشي چې د شریعت خلاف وي هغې نه ځان لرې ساتي بس نور خو شریعت هم موږ ته دا وایي چې ته د امت ته فایده ورکوه د امت ته د فایدې ورکولو یو طریقه څه ده چې ته دنیوي علم وکړي دا یو طریقه ده چې امت ورسره مخکې لاړ شي ځکه په هر څه کې موږ نورو خلکو ته محتاج دي مسلمانانو ته وګوره جملتن ټول مسلمانان دا کمزوري دي دنیوي علومو کې موږ انګریزانو ته په هر څه کې محتاج یو او که چېرته معمولي غونته کې شی مسلمانان جوړ کړي سخت ورته خوشحال چې تسخاونته کې موټر به جوړ کړی دي چې پوره د ماچس وډه به وي او هغې نه ټول تاویږي راتاویږي هغه یو هفته وچلېږي بیا ودرېږي مخکې کار هم نه کوي او دا نه چې نشتي کسان شتي خو لږ دي په موږ کې پوهان شتي په دنیوي علومو کې خو څه دي هغه لږ دي او تاسو به تعجب وکړئ تاسو ته خپل تاریخ نه دی معلوم موږ نه دی زموږ د دشمنانو د انګریزانو دوی زموږ نه تاریخ هېر کړی موږ ته دقه شان ښکاري ورب الکعبه چې دا علم چې دی دنیوي اصل دا د انګریزانو راویستی دی او دا خبره غلطه ده تاریخ راوالی تاریخ دا د فیزیا چې کوم علم دی او کیمیا چې کوم علم دی او د ریاضیاتو چې کوم علم دی دا علم اصل د دې یښودونکي د مسلمانان دي مسلمانانو دا علم یښودی او تاریخ د اندلس وګورئ چېرته انټرنیټ ته خاص هم تاسو پراته یې که نه چېرته سرچ وکئ و تاریخ د اندلس په اردو کې به وي په پښتو کې به وي که په عربۍ او په انګلیش نه پوهېږي چې نن سبا ورته سپین ویلی کېږي انګریزانو ملک ته سپین ورته تاریخ د اندلس وګورئ چې دا څو کاله د مسلمانانو سره و او په دې کې کم کم علما د مسلمانانو علما چې زه ووایم نو ګوره دواړه پکې رالو دنیوي او دیني عالم هغه چاته چې پوهه ورسره نو پوهه دوه قسمه ده دیني او دنیوي تاسو لږ دغه تاریخ هم وګورئ او که نن لاړئ څه وخت در سره نو دغه ویډیو سرچ کړئ چې تاسو ته خپل تاریخ معلوم شي چې مسلمانان په یو وخت کې په کومه مرتبه کې وو هغه دې خلکو زموږ نه هغه علمونه واخیستو او موږ یې مصروفه کړو په څه کې په نشو تماشو کې په فحاشۍ کې په ټیویانو او په ډیشونو کې او هغه شی رانه هغوی واخیستو نو زموږ راتلونکی نسل درته نه یادوم زموږ د دې وخت موجوده خلکو هم دا سوچ دی چې دا علمونه دي د دې انګریزانو دا زموږ نه دي حالانکې دا دي زموږ دا زموږ دي خو هغوی زموږ نه اخیستي دي هغو پکې مخکې لاړو او موږ پکې څه شو موږ پکې شاته پاتې شو
نو که چېرته معمولي زمونږ مسلمانانو به څه شی جوړ کړی زیات نه زیات چاکو به یې جوړ کړی یا به چېرته پیزار به یې جوړ کړی چېرته د سرمنې نه به سپټه جوړه کړي چېرته ټوکرۍ یا پتیلاو یا لوښی به یې جوړ کړی دغه زمونږ سره دي نه موږ سره آلات شتي نه موږ سره هغه پوهه شتي او نه موږ د هغې کوشش کوو نو زما د اواز د مسلمانانو مشرانو ته هم دی بچیان چې کم دي چې هغوی له هم پکار ده که هغه د ملک په سطح مشران دي که د علاقې پکار ده چې د مسلمانانو ته د لارې کولا وکړي چې د مسلمانانو څه شي مخکې شي الله دې په دې امت باندې خپل رحم وکړي نو په علم کې د زیاتوالي دپاره به کومه دعا غواړي رب زدني علما ای زما ربا زما په علم کې زیاتې راولي یا زیات کې ما لره علم زما